ولا تذبحن لغيري فاني ما احب من القربان الا ما ذكر عليه اسمي. په زمانه کې به داسې کېدل، اوس زمانه کې د مشرکین او کافرانو کوي ذبیحه وروړي علالیه، مثلا غوا غوی پسه دا شان علالیه د حلالېدو پر ټیم باندې وایي چې په نامه د خدای حلالوم، په نامه د بت حلالوم، دغسې وایي دا حرام دی. د دې ذبیحه غوښه خوړل حرام دی، د دې ذبیحه اخیستل حرام دی، د دې حلالېدل حرام دی. یو هغه پسونه دي، یو هغه غویان دي چې خلک مزاراتو ته د اولیاء وړي، هلته د اولیاء د ایصال ثواب د ارواحو د پاره حلالي، سم دم د الله نوم اخی، بسم الله الله اکبر، د هیچا نوم د حلالېدو په ټیم نه اخی، د الله په نوم یې حلالي. خو وایي چې د پیر صاحب د ایصال ثواب د پاره حلالوم، دا بالکل جایز ده، دا روا ده. په دې کې مشکل نشته، ځکه مولا جیون رحمه الله صاحب د نور الانوار زموږ تاسو د مذهب لوی شخصیت دی، لوی عالم دی. هغه مبارک په التفسیرات الاحمدیه کې مما لم يذكر اسم الله عليه لاندې لیکي چې اما البقره المنظوره للاولیاء فهو معقول وحلال. هغه غویان چې د اولیاء د پاره خلق نظر کوي، موږ تاسو په اصطلاح کې ورته دروژ وایو چې دا اولیاء او مزارات ته وړي علالیه، دا غوی د ایصال ثواب په خاطر د الله تعالی په نوم باندې دا حلال دي، دا جایز دي. علماء په دې کې ډېر خبرې کړې دي. چې کله ته داسې وایې چې د الله د نوم سره د بل چا نوم واخلې، بیا ذبیحه حرامېږي. خو هېڅوک چې کله مزاراتو ته وړي د هغه په نوم خو یې نه حلالوي که نه، د الله تعالی په نوم یې حلالوي. د دې انسان چې وړي د مزار ته چې یو شی وړي، دغه انسان عقیدې ته کتل کېږي، دا موحد دی که نه دی، کلمه وایي که نه وایي، خو کلمه وایي. معبود برحق یو خدای ګڼي که بل څوک هم ګڼي، خو یو خدای ګڼي که نه، نو دې ته بیا څنګه د کفر یا د شرک ټاپول کېږي. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې کله هېڅکله هم ته ما سوا زمانه د بل چا په نوم باندې ذبیحه مه حلالوه. کافرانو به کوله، مشرکینو به کول. غضب دا دی چې اوس کم آیتونه او کم احادیث چې د کافرانو په حق کې نازل دي، هغه د مسلمانانو په حق کې بعضې خلک فټ کوي، چسپوي. لویه مسله د دې نه جوړه ده.